حدیث مستدرک د حاکم راوړی دی، امام ذهبي رحمه الله په طرق ثلاثه سره ذکر کړی دی. دا حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي ان لله اهلینا، یقینا د الله لپاره خاص خلق دي چې الله ځان ته خاص کړي دي. نو من الناس د خلقونه قالوا صحابه ویلې من هم یا رسول الله، ای دی الله رسول دا د الله خاص خلق څوک دي چې الله ته ډیر محبوب دي؟ قال د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل اهل القرآن، د قرآن والا خلق چې په قرآن مجید ایمان راوړی، په قرآن مجید باندې ځان پوهې کوي، قرآن مجید نور خلکو ته رسوي، دا اهل القرآن دي. هم اهل الله، دا د الله اهل ده، دا د قرآن والا خلق دا د الله اهل ده. وخاصتهم، او دا د الله خاص کسان دي. رواه الحاکم. نو دغه عزتمندو چا چې په قرآن باندې منګولې ولګولې، نو دا انسان د الله لپاره خاص خلق دی، الله ځان ته خاص کړي، دا د الله د اهل الله، دا د الله اهل ده. نور څومره غوره والی موږ تاسو قرآن مجید بیان د شاه والا کتاب